عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة على كسبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله وحق مولاه ورجل أما قوما وهم به راغبون ورجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای درې ډول کسان به د قیامت په ورځ د مشکو پر غونډۍ باندې وي. یو هغه بنده دی چې د الله حق هم ادا کړي او د خپل بادار حق هم ادا کړي، او بل هغه سړی دی چې یو قوم او خلکو لره لمونځ ورکوي، امام وي او هغوی د ده څخه راضي او خوشحاله وي، او دریم هغه سړی دی چې د 5 لمونځونو اذانونه هر ورځ او شپه دی کوي. تعلیم الاسلام رادیو